راوختم ماشاءالله هر ځای چې دی وای په خلکو ښایسته یې څه وګورئ دا یو ځوان دلته ناست دا اوبو کې نه کېږي السلام علیکم ګران دوستانو هیله من یم چې تاسو ټول په جوړ او روغ یاست زه بیا ډېر د خوښۍ خبر دی کندهار ښار یو ډېر ښه زیری تاسو ته لرو هغه دا چې دا د کندهار ښار د شاوخوا ولسوالي هغه د دانې ډنډ چې دی د ډېرو بارانو له وجې دا دی پاچاو شوی دی نو اوس هم زه په دا پاچاو کې ولاړ یم کېدای شي د اوبو دغه ډېرې تاسو زما اواز وانه اورئ نو ماشاءالله یو ډېر ښایسته خوندور موسم دی اختر دی ډېر خلک هم په میله راغلي دي او هم اختر ده هم د اله پارچاو شوې ده نو دوې خوشحالۍ سره یو ځای شوي نو سږ کال به ماشاءالله چې په کندهار ښار کې ښه ښایسته دوبی او میوې به زیاتې وي اوبه به پرېمانه وي نو نن د دې له خیره سره یو بلاګ درته جوړومه تاسو راځئ دا د کندهار ښار د شاولیکوټ ولسوالۍ د دانې د ډیم یو بلاګ راسره وکړو نو دوی موټر کنکشن ته ضرورت لري ښه و هر یوه ته خواران انتظار کنکشن غواړي ادي ماشاءالله په زیاته کچه مینهوال راغلي دي اوبو ته وګورئ ماشاءالله څه یو خوندور موسم نرم نرم باران ښایستې اوبه نو دا دې مینهوال راغلي دي موږ هم راغلي په میله نو دا چې ډېر دوستان ډوډۍ خوري غواړم چې داسې لوړ پورته شم د لوړه ځای هم در باندې ووینم دا د کندهار ښار د دانې پارچاو داسې مینهوال راغلي دي نوره په دا غرو کې لا ښکار ځینې بیا د خیمې هم راوړي ده دا دی زه لوړ ورته راوختم ماشاءالله هر ځای چې دی وای په خلکو ښایسته یې ښه بس چې خلک یې هغه ځای ښه خوند کوي ماشاءالله ډېری دي بیخي ډېری خلک ناست دي موږ یو څه خواته ناست یو بیا در ښه یم دا دې ګوره سران یې درولي که ځوان دی که کوچنی دی ټوله راغلي زه به داسې پکښې وګرځېږم تر څو چې ډوډۍ تیارېږي نو تاسو یې صرف راسره تعقیب کړئ لوړ لوړ راپورته شوم خلک به ویني چې څونه زیات خلک راغلي دي
ماشاءالله څومره ډېرې اوبه دي مینه وال هم بیخي زیات راغلي دي وینې داسې په ټوله ډله کې ځای نشته دا پرچاوونه دي دې خواته ولاړ خلکو ازدحام خو وینئ راشوکش زه چې هر ځای ودرېږم بس په لیدو یې مړېږم نه داسې خوندور موسم خوندورې اوبه ښایسته هوا بس نو په کندهار کې به بیا تر دې ښه موسم را نه شي نو خدای پاک دې وکړي چې تاسو هم خوند ورباندې اخیستی وي نو زموږ ډوډۍ چې ده دیګ مو باندې کړی دی ډوډۍ مو تیارېږي دې خواته به دې خلک ویني یوارې لمر شي بیا باران شي نو ښه ښایسته خوند کوي ماشاءالله زه هم پکښې ګرځم ستاسو دپاره دا ځینې ځایونه به را در باندې ووینم نو بیا به وروسته تاسو دا چې وینئ دا ټوله پرچاوونه دي چې اوبه بیخي زیاتې شي بیا په دغو ځایو کې هم راځي اوس نو دونه نه دي زیاتې دا خو به خټې نه وي داسې نه وي چې زما څه خپل ځای ورک دی چې موږ پر کوم ځای ناست ولاک فکر کوم چې چیرې وو دا یو ځای و زه به لاندې ورشوه سم که جیگ بودی دقیقا ترپل بروانی پټاټې لاندې دي پخې دا نو امکان دا د لوړ غره ته راپورته شوم اسماعیلوال په وتو دي مازدیګری دی دا ټوله ځایو کې خلک ناست دي دې خواته دا غره ته زه راوختم مینه په دا غره ولاړ یم دې ډبرې ته وګورئ دا یو ځوان دلته ناست خلکو ښه خیمه هم راوړې ده دا اوبو کې اوبو کې نه کېږي هلته موږ غوښتلي دي ښه
पमल वडीचे पमट एरियल वडी दिसते इथं Sabi, pagpagam, yani maskar, sabi mo din mo para kung di yung sa water niya dala na maskar. Awas ba di kizat ka, awas ba wano rin mo, bala mo sa arakat ka uno, basta udat, lulurad siya ulak, terbiya tayo paman, sawa. Bye.